نن سبا هر سړی دا خواهش لري چې زه مشر شم او مشرتیا غواړي، لیکن د دین امامانو او سلف صالحینو به مشرتیا ولې نه خوښوله. نو دا یو قیمتي بیان دی، یو مختصر بیان دی، راځئ چې ټولې واورو. ځکه به د دین مشرانو ځان د مشرتیا لرې ساتو. یعنې څومره امامان تیر شوي دي د دین چې نور هر څه پرېږده، یعنې دې ته هم غاړه نه ایښوده چې زه قاضي شم او زه د خلکو فیصلې کړو. دا هم یو نوع مشرتیا ده. او نن سبا خو د هر سړي تقریبا د ارمان دی چې زه دې څه وی زه مشر شوي. او زموږ په ملک کې څه حال روان دی، لارو کوڅو کې ټول ګرځي او دغه یوه جاښه جوړه ده. وجه دا دی چې دا دنیا پرست سړی د هغه صرف دغه دنیوي خبرو باندې نظر دی چې زه به مشر شم، یو کرسۍ به وي، اډر به وي، خلک به ما تحتي، مزې چرچې به وي، بیا به دا سلسله بچو ته پاتې شي. په دې نظر دی. خو که چېرته ته سوچ وکړې چې کیدی شي په دې کې څومره نقصانات درته میلاو شي، نو ده به دا ارمان نه وی کړی چې زه مشر شوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ابوذر ته ویلي، ابوذر غفاري رضی الله عنه، ابوذر مه غواړه مشرتیا او د دې نه ځان لرې ساته. نو روغ زړه د مشرتیا ارمانونه نه کوي. ها، دین کې مشرتیا وایه. الله د دیندارو خلکو دعا را نقل کړې د قرآن کې، وجعلنا للمتقین اماما، یا الله موږ د پرهیزګارو امامان وګرځوه. دا مشرتیا وایه، دین کې مشرتیا. نور هغوی مشرتیا نه غواړي. الغرض ښه ده او قیمتي بیان چې تاسو واورېدو. د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.